لکه چې بلال هم موټر سایکل اغستی دی، زه چې ورشم او مبارکي ورکړم پوښتنه ترې نه وکړم. السلام علیکم. بلال خیر جوړې په خیر ته ښه ده؟ خیر مې ولیدې پلارجان دې څنګه دی؟ شکر د ورور خپله ښې په خیر راغلی. چېرته روان یې وروره؟ بس بلال وروره ځم چې هلته پټي نوبت دی که نه زمونږ پټي پاتې اوبو نه، بس هغې د اوبو نوبت دی نو ځمه چې پلار خواته مې دا شته موټر سایکل دې واخېست مبارک دي درته. بس ژوندی اوسې وروره، الله دې خپل درته وښیي. ولا چې وانخلې وروره نه کېږي نو. بلکل ښه خبره ده، خو یو خبره درته وکړم بلال وروره، دغه مخ پې مه جګوه، دا سلیپیانې پې مه کوه، دا به ځان به خوږ کړي، بیا به خپله هم خفه او د کاره به م ولا وروره دا موټر سایکل دی وروره، دې باندې چې ته خپل هم کېناستې که نه ستا دا زړه به مستي غواړي او دا چې ونه کړې که نه خوند نه کوي، دا شی د همدغه دی وروره. وروره کوشش وکړه چې دا مستي کې ځان خوږ نه کړې پوه شوې، نورې کیسه کې مه اوسه، خو ځان خوږ نه کړې، نورې کیسه کې مه اوسه. وروره چې مرګ راځي په بړستن کې راځي، دا څه شی دی؟ دا خبرې نشته. خبره صحیح ده بلاله، خو که دا لاس او خپل یو ځای د ژوبل شي بیا به نورو ته احتیاج ولې ځان احتیاج یې؟ دغه ته لږ سوچ وکړه. ښه زه ځمه چې ما باندې نه ځه ورځه وروره، الله دې مل شه، الله دې مل شه په مخه دې. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره، ستړی مه شې، جوړې په خیر یې، څه ښه دی؟ ژوند زندګي ښه تېرېږي. شکر د خپله ښې قراري موټر ده. سایکل دې مبارک شه. ژوندی اوسې وروره، مننه. موټر سایکل د ښه ډېر زبردسته موټر سایکل د ښه دی وروره. وروره او چې وانخلې نه کېږي. ما هم کور کې ودرولی وروره، ښه ما پرېښودم زه بلال خواته ورشم تا چې داسې موټر سایکل چې جګولو دی که نه ټیر به دې مخکې چې دا سټورنګ به دې راتاو کړه او نوسه کړه دوړې به درته ناویستې، هغه چل به درته وښی وروره. نه نه خیمه وروره، نه خیر هغه چل نه خیمه نه دا دوړې ورته ناویستې که نه هغه دوړې یې داسې مې خوښېږي چې څه وایم خیر دی وروره. اوس خو یې درته بیخي نه خیمه ته نه نه خیمه درته خیر دی وروره. نه خیمه دا چل خو راته وښیه مړه راکه 100 روپۍ راکه درته وښیم. روري ده که نه ما ته روري په څه ده؟ نه سلګون راکه بیا درته خیم. دا چل دې که راته وښودو که نه سلګون که سلګونار وایه راکه خیر سلګون ده. اوس خو نه که نه خیر ده که نه وروره بیا به شي ښه هو که نه ته دلته ودرېږه ښه وروره او ما ته ګوره پوه شوې. ماته موټر سایکل چل وښیه، پاڅه دا خو د ټالونو ځای نه دی که نه چې تا پکې ټال اچولی دی پکې ځانګې. پاڅه ماته موټر سایکل چل وښیه، ماته موټر سایکل چل وښیه، ماته موټر سایکل چل وښیه، موټر سایکل چل لته وښیه، ماته موټر سایکل چل ښیې، ماته موټر سایکل چل ښیې، ماته موټر سایکل چل وښیه، ماته موټر سایکل چل وښیې، ماته موټر سایکل چل وښیه. دا ولې دا سر لاندې چې راوړه چې کېدم هله لاس مې ماته لاس مې هله راوړه تیږه دې راوړه خدای دې بېخونه باسه. ماته موټر سایکل چل وښیه. دا ولې پښه مې نشته هلکه. دا ولې څه شی وشو؟ موټر سایکل چل لته وښیې، لاس مې ماته موټر سایکل چل لته وښیې، ته ګورې نه چې دا خوږ دی. موټر سایکل چل لته ښیې، لاس مې مات شو، لاس مې دا وګورې. دا ما تا ته ویلې نه چې داسې مه کوه. موټر سایکل چل لته وښیه. لاس مې مات شو، لاس مې پښه مې ماته پښه مې تا ته خو ویلې ته ورشه ټال اچولی ونه کې ځانګلې پکې ما د موټر سایکل چل پېدو خدای دې کور ران که دا خوږ دی او ته راته نه موټر سایکل چل لته ښیې، موټر سایکل چل ښیې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو که تاسو موټر سایکل موټر او یا نور کومه وسیله لرئ نو
مفید استفاده ترې وکړئ او که بې پروایي وکړئ نو خپل ژوند به پخپله خراب کړئ. لنډ مثال که ستاسو پښه مات شي نو تاسو به ښه ښکلې ځواني لرئ خو ګوډ به وئ او داسې نور. د داسې ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب، ویډیو لایک او له ملګرو سره یې شیر کړئ.